بدل شوی تا کې څه بدلون راغلی هغه راته ووایه. ما کې دا بدلون راغلی دی چې د افغانستان هر یو وګړی په طالب باندې په میډیا کې کینی او طالب ته چکچکه وخی خ کلک پاکستاني شوموته. نو باچا خان لاړو غازی امان الله خان ته وی چې جانانه پښتو مختو کې لګ خپل اسوخه داغه نوستا نظام چې دی هغه طالب دی زما نظام پنجابي دی. نو زه ګل خان شوم ته طالب شولې تر هغه پورې به زه ګل خان مسو پورې چې زه ثابت نه کوم چې زه نه ما او ته به تر هغه پورې طالب تر سو پورې چې ته ثابت کې چې ته طالب نه ریګنس پولیټیکل یعنی تا چې خلکو تاول کوم خبرې کولې بیا د هغه خبره الټه خبره ورته کړې دي کنه خبرې نو ما غري خلک په نه پولیږي کنه ګران دي کړ ورته خبرې ما غدي ها یعنی ته نه بدل شوی خبره دی ورته بدل کړې نه ما بدل شوی ما یس دا دروغ نشم ویلي طالب د پاره زه پاکستاني یم یعنی طالب د پاره ته پاکستاني زه داسې سادهګانم دنیا کې شته ژوند پیرنګینی خود د منطق ته وګوره چې مونږ په حمزه باندې باور وکړو به حیثیت افغانه لکه د دې مطلب دا دی چې حمزه د ټیک ټاک نه مخ کې راتلو نه مخ کې د افغان نو د خبرو نه افغان شو لکه دی بای ایتنیسټی څوک د پښتونخوا سره افغان نه مني اتنیکلی تا نه مني چې ته اتنیک افغاني دی افغانیت به حیثیت یو پولیټیکل اجنډا مني چې this is a political framework او پولیټیکلی کته افغاني نو سید اتنیسټی مونږ ته قابل قبول نه ده. نو اول د دې بیا دوه نظریات په کلاش کې شي دوه نظریات په تضاد کې شي. اولنې نظریه دا ده چې له روبرټ هول مونږ افغانانو خو نو چې کله بیا پولیټیکلی ستاسو سره خبره ګډه وډه شي سیاسي تضاد دی پیدا شي نو بیا مونږ په باور کوو یو افغان نه دی. نو دی د ایتنیسټی کوېسچن او د پولیټکس کوېسچن یو بل کې مکس کړی دی. they don't know چې there is a difference between ethnicity and your political beliefs your political agendas. نو هغه ته ما صرف یو وړو کې دغه ورکول ډاکټر صاحب په افغانستان کې زموږ په ګران وطن کې یو ډیر عام فکر خور شوی دی او هغه عام فکر چونکه زه که پښتون په یو ځای کې غلط دی پښتون تم زه وایم چې روره غلط دی خو پښتانه به خفه کیږي. په افغانستان کې یو فکر خور شوی دی فکر دا دی چې په کوزه پښتونخوا کې او په افغانستان کې کم سړی چې سیاسي تضاد ولري سیاسي تضاد معنی دا چې دا زموږ دشمن شولو. دا په افغانستان کې دا یو ډیر غټ بیلیف سیستم دی چې سیاسي تضاد په دشمنه معنی ده. کدی کې موږ دشمنی کوو د یو بل زمکه ته بغلو د یو بل ژوند ته بغلو د یو بل عزتونو ته ناموسونو ته دي ته بغلو شو حالکه دنیا کې دا څه نه ده. تاسو ګوره په دنیا کې پولیټیکل تضادونه په هر هیواد کې په هر ځمکه په هر جغرافیه کې په یو کلی کې په زموږ په کلی کې تاسو په کلی کې سیاسي تضاد وي. خدا باور دا خبر را زیا سے په دې کې ځخیره خبر وکم چې د اسټابلیشمنت یا د ستاد چارواکو د الیټ چې کوم ستا الیټس دي کته هر هیواد کې ستا الیټ همیشه ستا کلچر ډیکټیټ کوي. دا خو تاسو ته پته ده مونږ ته پته ده الیټ ستا کلچر ډیکټیټ کوي لکه څنګه چې غازی امان الله خان ډیر پرجنای شو نو باچا خان لاړو غازی امان الله خان ته وی چې جانانه پښتو مختو کې لګ خپل اسوخه داغه پرجنایز کېدو نه پس رو دغه ته د پښتو لټریچر فولکلور رائټینګ او د ته مخ شو. اوس په کوزه پښتونخوا کې چې الیټ سټرکچر پنجابیفاید دی and I agree with this. نو الیټ سټرکچر د بر وطن ځوانان راولي او وی چې چونکه په افغانستان کې په پښتونخوا کې الیټ سټرکچر یا اسټابلیشمنت پنجابیفاید دی نو په دې بنیاد باندې د کوزي پښتونخوا خلکو ته مونږ ګل خان وای او زه سره متفق شوم. مثال زه ګل خان یم. اوس راځو د افغانستان الیټ سټرکچر رالو د افغانستان اشرافیه یا د افغانستان چارواکي رالو هغه طالب دی. نو که د خپل نظام په بنیاد باندې زه ګل خان شوم ستاد نظام په بنیاد باندې ته طالب شوي کنه. it's a very fair deal. کدا اصول مونږ ټاکلو چې ستاد نظام په بنیاد باندې وستا شناخت کیږي نو ستاد نظام چې دی هغه طالب دی زموږ نظام پنجابي دی نو زه ګل خان شوم ته طالب شولې تر هغه پورې به زه ګل خان مسو پورې چې زه ثابت نه کوم چې زه نه یم
او ته به تر هغې پورې طالب تر څو پورې چې ته ثابت کې چې ته طالب نه. دا غ ډیسکورس دی چې افغانستان نه ځوانان راوړي تاسو لایف تم راوړلو خو دا اصول چې په پښتونخوا اپلای کې بیا ځان د بارے نه مني. وی نه زما کوم مشران طالب دي خو زه طالب نه یم، نور زما چې مشران پنجابیان دي خو زم نه یم کنه. خو نه ته ګل خان او مونږ طالب او دا طالبان دي. سمپل اټس ا ویری فیر ډیل. صحیح ده. لا لیبلینګ چې دی په پالیټکس کې حمزه لیبلینګ چې وی کنه خلک یو بل لیبل کی او لیبلینګ سره مونږ اګریمنت نه لرو. دا غي وجه ده چې کته ماته ګل خان وې زه تاته ګل خان وې ما یاد وکم دې په دا خو ارګومنت نه دی، دا خو یو سیاسي پیغور ورته ته ویل شي یا سیاسي توګه باندې د اختلاف خو دا خو ارګومنت نه دی. ارګومنت امپورټنت وي. اوس ارګومنت ته راځو چې اصل کې په بر وطن او لر وطن کې اور خو حمزه دا معنی چې خلک خو کنفیوز کړي دي کنه کنه نه معنی پولیټیکل کنفیوژن خو یو ستراتیجی ده. زیاسه خو تاسو ته کست کړي د ستراتیجی لري کنه غپ لګي اصل غپ as a strategy and intentionally لري political vagueness and political یعنی تاسو خلکو تاول کوم خبرې کولې بیا د هغه خبره الټه خبره ورته کړې دي کنه خبرې نو ما غړي خلک په نه پوهیږي کنه ګران لیکل ورته خبرې ما غړي ها یعنی ته نه بدل شوی خبرې ورته بدل کړې نه ما بدل شوی ما یس دا دروغ نشم ویلي بدل شوی تا کې څه بدلون راغلی هغه راته وایي. ما کې دا بدلون راغلی دی چې د افغانستان هر یو وګړي په طالب باندې په میډیا کې کینی او طالب ته چکچکه وخی خ کلک پاکستاني شوم وته. طالب د پاره پاکستاني یم یعنی طالب د پاره ته پاکستاني یې د افغان د پاره سي د افغان د پاره افغان یم د افغان د پاره افغان یو د طالب د پاره ته پاکستاني په دغه کې په طالب یوازې زمونږ ولسونو کې نه دی خور شوی. طالب زمونږ سیاسي تحریکونو کې مراغلي دی، زمونږ غونډو کې مرাজি، زمونږ غونډو کې ول مایکونو خلک ورکي، زمونږ غونډو کې کینی او د طالب مفکورم مخ ته وړي. د هغه هر ګوند لپاره د هغه هر سړی لپاره چې طالب ته چکچکه وخی کټر پاکستاني مغلا. یعنی ستا په خیال باندې ته د افغان په دی وجوي یعنی نظریاتي توګه باندې یعنی پولیټیکل ایډیالوژیکل چې په افغانستان کې یعنی جمهوریت او یا الته افغان نېشنلزم حاکم وو په دی وجه افغان وې کنه په دی وجه افغان وې ان ریسپیکټ چې په افغانستان کې کم نظام راځي ته بای ایډیالوژي افغان وې په پښتونخوا کې او نن هم یې یعنی زه مثال په توګه زه تاسو د دې یو خپل مثال لرکم. زه ځان ته افغان وایم، زه یو شعوري افغان یم. که په افغانستان کې طالب راځي، که په افغانستان کې پنجابي ډایرک واکمن کیږي، که هلته کې طالب حاکم کی، زما د افغانستان په حکومت سره یا ریاست سره خپل نظریه ولې بدلی شي؟ دا زما کوېسچن دی. That's a very simple question. ها خو زیاسه دا خدا سي غټ کوېسچن دی. It's a very simple question. د جواب هم ډیر سمپل دی. زیاسه په ټولنه کې چې کوم سیز د ستا نظریاتو مخالفت کی وي دا غینه همیشه تر ډیسټنس کې دا غینه همیشه تر ډډه کې اوس تا په ټولنه کې زما اوس تا ټولنه کې طالب مفکوره را دن نشوي ده او د میډیا او د هر ځای نه ځوانان وته چکچکې موخي طالب په مونږ باندې مني په سیاست کې په ټول د افغانیت کوېسچن سټاټیک دی. دا کوېسچن واخله زما کوېسچن سو زه کوم کنه زه کوم ethnicity چې دا زیاسه دا بنه کنفیوز کوي پولیټیکل ایډیالوژي سره. نه پولیټیکل د پولیټیکل ایډیالوژي ethnicity خبره نه کوم، تاسو سره د پولیټیکل ایډیالوژي خبره زیاسه نه ما خبرې ته پرې زه کوم زیاسه ethnicity نه بدليږي. د دې نه څوک انکار نشي کولای چې پښتانه افغان دي اتفاق دی ایډیالوژي ته. ایگزیکټلی پولیټیکلی بیا افغان چې د غبیل سیس دی ethnicity باندې افغان سو کم نشي چیلنج کوله. پولیټیکلی افغان ته چیلنج کوله شي. پولیټیکلی افغان دا دی چې په ګلوبل پولیټیکل اورډر کې طالب چې دی هغه په افغان پیژندل کیږي. صحیح ده؟ نه پیژندل کیږي. زیاسه پیژندل کیږي. ټول دنیا ته پته ده چې طالب از گورننګ افغانستان at the moment. طالب is the policy maker. دنیا نه تاسو ماده ګلوبل پولیټیکل اورډر کنه. ګلوبل پولیټیکل اورډر کې خو طالب د ټول نړۍ نه ډیسکنیکټ دی. یعنی ګلوبل پولیټیکل اورډر کې یا پوینټس راځي کنه ځاګي وځي. ارګومنټ کلیئر کو داغي وجه that's the whole reason. The disconnect is the whole reason because
the whole world knows that Talib is governing Afghanistan. That is the reason for the disconnect. Because Talib is governing Afghanistan. Yes. نو تاسو ته ارګومنت دا چې طالب اصل کې افغان ریپرزینټ کی ما خو ته چې از افغان خو طالب افغانان یا افغانستان نه لري په دې وجه سره نړۍ ور سره نوې چې ته افغانانو نماینده نه او په دې وجه باندې د مشروعیت ورته نه ورکی او افغانان ور سره په خپل نه مني یعنی افغانان په خپل طالب نه مني نو دا خو دلیل نشو چې ګلوبل اډر ولا ارګومنت چې ته کې ګلوبل اډر کوم طالب لا تر اوسه پورې چانه نه منلې یا څه کوئی چې افغانان طالب نه مني زه ته ما زه تاسو ته اوسنی ته افغان یې زه افغان یم ټول خو افغانان یو په ایتنیسيټي باندې هم یو او په ایډیالوژي هم یو ټول یو کنه یو نه سیاسي به ته طالب منی دا ته وایا تاسو په کوم دلیل باندې دا وایي چې افغانان طالب نه مني تا خو ستا کلیم تاو کو زه د پول در کوم زه یو مې پول لرته هم زه در کوم خو دا پول د 2023 پول در کوم د شیخ هیبت الله خنزاده بارکي دا د ریسرچ ګروپ پول در کوم اوس په دې ساته صحیح ده 63% خلکو شیخ هیبت الله چې دی هغه پوزټیو ګڼلې دي او 18% چې دی 18 او 16 اورګه زبر سره وړو اغي نیوټرل پاتې شوی دی اغي په رایم لکر نیوټرل پاتې شوی دی نو پوزټیو نه نیگیټیو اونلی 3% خلکو د شیخ هیبت الله سره ډیسګریمنٹ کړی دی in a 2023 poll دا راته وای دا پول چا کړی دا د سنټر اف ایشین سټډیز اوس په دې ساته ده خمه it's not a big problem سنټر اف ایشین سټډیز څوک دی لکه اورګه پول نن کړو دا ریسرچ کوېسچن نو دې ته راځي چې تاسو په پول باندې کم از کم دوه درې شیزونه مونږ